مسواک مسئله راوړي د مسواک د دې حدیثونو نه مخکې یو څو اهمې مسلې ته بیانوم لس مسلې ځان سره یادې ساتئ لس اولنۍ په شریعت کې د مسواک مقدار نه دی راغلی چې دا به څومره بعض وایي که نه وایي څو به یو لیش به یو لیش نه به یې نه کمی وایي وایي بیا پې شیطانان کیني چې د یو لیش نه کم شي ځکه اکثر زموږ د خلکو سره دا چوکې به دي جیب کې پرتې یا غټې غټې په شریعت کې مقدار نه دی راغلی بلکې په دې رد شتي یو حدیث کې داسې راځي یو صحابي مبارک وي هغه جومات ته راغی وسواکه على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب وایي دا مسواک یې کوم ځای کې ایښوده په دې غوږ کې داسې ایښوده وي هغه څوک چې لیکل کوي او دا قلم په دې غوږ کې دلته نو دلته یو لیش مسواک راټینګي وړوکی که نه مسواک کې مقدار شریعت نه دی خو خو دومره رواله چې استعمالول یې صحیح اساني اوس ته دومره شی دی راغستی هغې کې خو ګرانه ده داسې رواله چې استعمالول یې اساني دا یوه مسله شوه دویمه غوره مسواک د کیکرو د ونې دی عبدالله ابن مسعود وی د رسول سم هغه مسواک خوښ و چې هغه به د کیکرو د ونې و او ما به وی کتو ما به راوړو که دغه میلو نشي نو بیا د زیتون مسواک د ټولو نه غوره مسواک دی او د هغې نه بعد بیا ټول دي که د هر لرګي نه یې جوړ کړو خو دا مغه غوره ووایي جایز خو ټول دي څو مسلو شو درېیمه مسله دا ده مسواک چې څنګه د سړو دپاره سنت دی نو دغه شان د ښځو دپاره هم سنت دی بعضو فقهاو لیکلي دي وایي نه ښځې به وي هغه جاول هغه چینګم غونته کې جویي نو هغې سره یې غاښونه پاکېږي خو مسواک له به لاس نه وړي دی ناشنا خبره کړې ده څلورمه مسله دا ده چې د بل چا مسواک استعمالول جایز دي په شرط د دې چې هغه دله اجازت درکړي دا نه چې ته دغه شی راغلی ووایي چې زه استعمالول یې جایز دي د بل چا مسواک دی هلته خلکو دا مسله هم بیانې کوي د بل چا مسواک کې څوک استعمال کړي دې لپاره څه ګناه هم ذکر کوي مانا اوس یېره ده چې دې سړي دپاره به وایي دا د عذاب وي چې پردی مسواک استعمال کړي نو دا کمزوري خبره پردی مسواک استعمالول جایز دي خو په څه شرط باندې په اجازت باندې څو شوي څلور پنځمه مسله دا ده په رمضان کې د روجې په خوله باندې مسواک استعمالول جایز دي ځکه چې بعض فقها وایي نه وایي روجه کې به د شپې مسواک وایي د ورځې به نه وایي ولې وایي د دې سره خون بدلیږي د خولې او حدیث کې راځي چې الله د روجتي انسان د خولې د بین خوښ دی نو دې سره خون بدلیږي موږ وایو دا حدیث سره خون نه بدلیږي ځکه چې اصل کې هغه بین د کوم ځای نه راځي د معدې نه راځي که د 1,00,000 مسواکونه ووایي خو هغه بین ختمیږي نه شپږمه مسله د ضرورت په وخت کې چې یو سړي سره مسواک نه نو دا ګوته هم استعمالولی شي خو په دې باندې هغه سنت نه واقع کېږي کوم چې حدیث کې دي د مسواک مبارک کې خو ګوته استعمالولی شي یا دا برش چې کوم دی خو دغې ته به سنت نه وایي دې باندې اجر میلاویږي اوومه مسله د وهلو طریقې څه ده نو دوه طریقې دي که په ژبه یې وایي په ژبه باندې مسواک وایي نو بیا به په اوږدو وایي حدیث کې به راشي چې رسول سلم به دومره دننه دا مسواک بوتو چې اواز به راغی لکه یو سړی چې الټۍ کوي نو دا به په اوږدو وایي او که په غاښونو یې وایي نو بیا به په پلنو وایي څو مسلې شو اتمه مسله کم لاس باندې به مسواک وایي نو علماو اختلاف دي بعض وایي ښي بعض وایي ګس خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ډېر ښکلې فیصله کړې ده او ډېر ښکلی قول ذکر کړی دی وایي که چېرته اسې وایي لکه وایي چې خولې پاکه ده خو وایي چې سنت دي بس لګیمه نو بیا به په ښی لاس وایي او که ده ته پته ده چې غاښونه مې څښا دي پاکومې نو بیا به په ګس لاس وایي اصل کې د علماو منځ کې اختلاف په دې راغلی دی مخکې موږ سره حدیث تېر شو چې کله به رسول سم دې څه پاکول نو بیا به کوم لاس استعمالو ګس لاس دلته چې وګورو دا خو د رسول سم سنت دي نو بعض دغه ته کتلي دي وي ښی دي بعض دغه ته کتلي وي ګس دي خو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا قول منځنی دی او دغه باندې زړه مطمئن کېږي نهمه مسله کم ځای کې به مسواک استعمالوي کم وخت کې
حدیثونه کې اوسو ځایونه راغلي نور خو عام چې استعمال هم جایز دي یو چې کله اودس کې چاردام کې د خولې ته اوبه اچوې دغه ټیم کې دویم چې کله منځه ته ودرېږي نو دغه ټیم کې مسواک وهئ بعضو فقهاو ویلي دلته به نه وایي کیدای شي وری یې وینې شي او بیا اودس ماتېږي نو ورو ورو دې وایي که نه اولته مخکې مسله ثابته شوې چې وینې وتو سره اودس ماتېږي نه ماتېږي درېیمه مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کور ته ننوتو نو مسواک به یې ووهو دی درېیم ځای شو څلورم ځای تهجد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېدو نو مسواک به یې ووهو پنځم ځای رسول وسلم چې به اوده کېدو نو اوده کېدو نه مخکې به مسواک ووهو شپږم ځای چې انسان د خولې خوند بدلی یعنی بین تیزي او دی چې بدلی کم شپږم ځای دا شو اووم چې کله یو انسان قرآن تلاوت کول غواړي یا د حدیثو یو کتاب یا درس کوي نو پکار دی چې د هغې نه مخکې څه وکړي مسواک استعمال کړي لسمه مسله او اخرنۍ په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي بعضو علماو په سوونو فایدې ذکر کړي د مسواک خو زه دې صرف لس ذکر کوم د وخت د کمي د لاسه اولنۍ په دې سره الله راضي کېږي حدیث کې راغلی دی دویم دې سره خوله پاکېږي دریم په دې سره شیطان غوسه کېږي څلورم د دې سره د غاښونو زیړوالی ختمیږي پنځم د خولې خون ورسره برابریږي شپږم نیکیانې ورسره ډېرېږي اووم د سر دړ ورسره ختمیږي اتم د سترګو نظر ورسره برابریږي نهم ترخی اوبه چې کومې د معدې دا د خولې ته راځي دا ورسره ختمیږي او لسم بعضو علماو ذکر کړی ده وایي زنکدن ورسره اسانېږي ما تاسو ته وایي چې دې کې په سوونو فایدې علماو ذکر کړي خو دغه یو څو شو اوس راځو دې دوه درې حدیثونو له دا به ووایو دې سره به انشاءالله دا کتاب الوضو ختم شي باب السواك مسواك مسألة وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى عبد الله بن عباس وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې مې شپه کړې وه نو هغه مسواک شروع کړو یاد راته راقیسه که نه ده ځای په ځای تېره شوې ده کوم ځای کې شپه کړې وه عبدالله بن عباس د میمونه په کور کې د هغې نه بعد حدیث دی ابو برده د خپل پلار نه نقل کوي وایي چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم فوجدته یستن بسواک بیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مسواک و د خوله کې مسواک او یقول اع اع والسواک فی فیه کانه یتهوع وی دا مسواک وو دا اع اع دا آواز راتو یعنی دومره جوور مسواک وو دې سه ولکه الټی چې کوي د کم طریقه په جبه وو ځکه چې په غاښونو چې ویل هغې سره اواز راځي نه راځي خو دی په دې جبه باندې و او د جبې د اخرنۍ حصې ته به یې ورسو اخري تالو ته نو هلته چې به د حلق ته ورسېد نو د هغې سره به د د آواز راتو لکه سړی چې الټی کوي د هغې نه به د حدیث راوړی د حذیفه رضی الله عنه کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې راپاڅېدو یشوس فاه بالسواک نو د خپله خوله به یې په مسواک باندې پاکوله باب دفع السواک الى الاکبر باب په بیان د دې کې چې لوی له به مسواک ورکوي اول موږ سره د دوه حدیثونه پاتې دي او وخت زموږ خپل ختم شو او یو څو منټه به د نور علم اجازت دی که پرېږدو د دوه حدیثونه ښه باب په بیان د دې کې مسواک به مشر له ورکوي ادب دا دی عبدالله بن عمر روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ارانی اتسوک بسواک ما خوب ولیدو چې مسواک مې کو فجاءني رجلان نو دوه کسان رالو احدهما اکبر من الاخر دا یو د دې بل نه مشرو فناولت السواک الاصغر منهما نو ما هغه ماشوم له ورکو کوم چې پکې کشر و ماشوم مې ووي خو مطلب کشر چې کوم فقیل لي ما ته وویل شو کبر کبر دې مشر له ورکه فدفعته الى الاکبر منهما نو ما هغه مشر له ورکړه دې کې د ادب بیان چې د مشر به لحاظ کې د مشر به څه کې لحاظ مسواک ورکې غله وخت مخکې ورکه روټۍ ورکې اسخاک سامان ورکې ګاډي کې ځای دی د ناستې مجلس کې کم اوچت ځای د ناستې مشر مخکې کوه دا ادب دی خو دلته کې څوک سوال وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ویلي دي چې ته به ګورې چې څوک دې په ښی دی او څوک دې په ګس دی نو که دا ماشوم دا کشر په ښی وي نو بیا به ښی مخکې کې په هغه وخت کې خو چې کله داسې لکه مثال کې موږ داسې ویلی چې دلته کیدای شي د دواړه کسان پیغمبر ته مخامخ ولاړو نو چې داسې نو بیا به چا له مخکې ورکوې بیا دې مشر له ورکه والله اعلم
اخرنه باب په دې مبارک کتاب کې کتاب الوضو کې باب فضل من بات على الوضوء، باب په بیان د هغه سړي په فضیلت کې چې هغه د شپې وده کېږي او خوب وکړي وده شي، عفوا اودس وکړي وده شي، هغه سړی چې اودس وکړي وده شي. د براء بن عازب رضی الله عنه روایت ته قال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، اذا اتيت مضجعك کله چې ته د شپې راشي د سملاستو ځای ته فتوضا، نو اول اودس وکړه، وضوءك للصلاة داسې اودس وکړه لکه څنګه چې مانځه ته کې، ثم اضطجع على شقك الايمن، بیا پر خپل ښی اړخ باندې سمله، ثم قل بیا دا ذکر ووایه، ډېر فایدهمند ذکر دی ګورې ښه، اللهم اسلمت وجهي الیک، یا الله ځان مې تا ته تابعدار کړی دی چې ته څه وایې زه یې منم، وفوضت امري الیک، یا الله خپل ټوله معامله مې تاله درکړې ده، تا ته مې ځان حواله کړی ده، والجأت ظهري الیک، یا الله خپله شا مې تکیه کړې ده تا ته. د دې څه معنی ده؟ شا مې تکیه کړې ده، په رښتیا خو څوک شا نه شي تکیه کولی الله ته، مطلب دی چې یا الله یعنی بس که څه خیر را رسي ستا د طرف نه به یو، که څه مصیبت ستا د طرف نه به یو، لرې کوونکی به هم ته یې. رغبة ورهبة الیک، دا مې دې دپاره کړي دي چې الله تا نه یریږم او ستا نه امیدونه م ساتمه، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، یا الله ستا نه علاوه نه مله څوک پناه راکولی شي ستا په مقابله کې، او نه د نجات ځای شته. اللهم آمنت بکتابک الذي انزلت، یا الله په هغه کتاب مې ایمان راوړی دی چې تا نازل کړی دی، ونبیک الذي ارسلت، او په هغه نبي باندې چې تا رالیږلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره واورې ښه، اودس یې کړی دی او په ښی اړخ وده شو او دا ذکر یې ووایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فإن مت من لیلتک، که ته چې ته په دغه شپه مړ شو، فأنت على الفطره، نو ته د توحید په فطرت او په هغه دین باندې چې هغه په فطرت کې دی، ته په هغې باندې مړ شو. واجعلهن آخر ما تتكلم به، او آخرنی خبرم دا ګرځوئ، د دې نه بعد بیا نورې خبرې مه کوئ. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زه یو پیر بیا وایم تاسو یې واورئ. هغوی چې وایه فلما بلغت، کله چې وی دغه ځای ته راورسېدم، اللهم آمنت بکتابک الذي انزلت، وی ما ووی چې ورسولک الذي ارسلت، د نبي کله ځای په دې څه ووي ورسولک، وی پیغمبر ما ته وی چې لا ونبیک الذي ارسلت. دې ځای کې اهمه فایده ګوره، نبي او رسول یې بدل کړو. پیغمبر ورته نه دلیل دی چې د ځان نه اذکار په شریعت کې نه چلیږي. دې کې صرف یو ټکی یو د نبي په ځای رسول وي، پیغمبر ورته نه نبي به وي. بعضو پکې د ځان نه اذکار جوړ کړي دي او د ځان نه درود جوړ کړي دي، او دا به 8000 پیرې وي او دا به 1 لاک پیرې وي، دا ټول بدعت او خرافات دي. په دې سره دا کتاب